په کندز ولایت کې د ساري ناروغیو او کوویډ-19 ناروغانو لپاره 50 بستریز روغتون شتون لري چې د مهال په دغه روغتون کې د ساري ناروغیو او کوویډ-19 ناروغانو درملنه کیږي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې د روان کال په 3 میاشتو کې په دغه روغتون کې 1300 د ساري ناروغیو د ناروغانو درملنه کړې ده. په 3 میاشتو کې 1300 تقریبا په دې 1300 کې مخکې د تنفسي امراضو زیات او 10 مریضه کوویډ یا کوویډ-19 او 2 مریضه سیسشف یا کانګو او نور د 800 مریضه تقریبا اسهالات او نور انتاني امراض په دې کې موږ ټول موافیت 15 مریضه درلودل. د انتاني ناروغیو او کوویډ-19 شفاخانه چې د شمال شرق زون په سطح فعالیت کوي د 4 ولایتونو مریضان لري: بغلان، بدخشان، تخار او خپل کندوز. د دې شفاخانې لپاره ټول امکانات او ضرورت چې کوم دي لکه دوا د سراپا او د داخل د بستر مریضانو لپاره موجود ده. ټول معاینات لکه روتین معاینات او همداسې اختصاصي معاینات عملاً اجرا کیږي د مریضانو لپاره. د دغه روغتون ډاکټران وایي چې د ساړه موسم په راتلو سره ساري ناروغۍ ډېرې شوي او د مخنیوي لپاره باید خلک د حفظ الصحه مراعات وکړي. این مریضا با فرارسیدن سرما زیاد میشه، از او خاطر ما میتونیم مریضا را در خانه اگر درست مراقبت بکنیم، مثلا حفظ الصحه را مراعات بکنیم، فضای اتاق مثلا مناسب نگاه بکنیم، زیاد گرم هم نباشه و زیاد سرد هم نباشه، میتونیم که مریضا را ما از این امراض جلوگیری بکنیم. د کندز ولایت اوسیدونکي په دغه روغتون کې د ډاکټرانو لخوا برابر شویو اسانتیاو څخه خوښ دي. دوی وایي ادویجات یا کلش به طور رایگان است. اینجا دکترها روی خوب میکنه با مریضا. دیگه ما خوش هستیم از این شفاخانه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په هلو ځلو روغتیایي مرکزونو ته پاملرنه زیاته شوې او د روغتیایي خدماتو عرضه هم په خپل وخت ترسره کیږي.